سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو او بې ورخه چې ورګډېږي پښتنو او چې سپي پسې منډې وهي خپل غوږ نه ګوري پښتنو. ما ویل چې خدای پاکه خیر پېښ کړي چې احمدشاه ابدالي پرون بیا راوچت شوی دی، مهربانه ډیلې نیسي. په دې فیسبوکونو کې هم داسې حل شروع کړی و. موږ به همیشه پښتانه خپل غوږ به نه ګورو خو سپي پسې به منډې وو. دغه پرون دغه فیسبوک په دې ټولو یهودو کتلی، دغه ټول ترجمه کېږي، کتلی به چې د افغانانو د پښتنو دغه زور دی. افغانانو پښتنو موږ همیشه په جذباتو نه کار اخیستی. موږ دپاره بلکل اسلام اولویت لري، بلکل موږ دپاره قرآن حدیث پیغمبر علیه السلام چې هر څوک دغه کوي باید د مقابل کې موږ ودرېږو. خو اول خو سوچ وکړو چې دا معامله دسه زه تاسې ونه دا ویډیوګانې ګورم بیا تاسې سره خبرې کوم. د عدالت ته بری پرې هیو کنه د عدالت کو په قضا کړو کیو کنه ها वो मिसल ने पहले से रिव्यू ले भी और मैं ये नहीं पता نه ته چا راوستولې راستولې چای نبی علیہ السلام راوستولې ما دې یو مسلمان پریوتن کې غیر نشته راشه مثل تماچا او تماچا دې څنګه وروړه اگر د خپل لاس مرګ را کړی دلته دې څنګه راوړه نبی علیہ السلام دغه ما هغه تماچا را کړی نشته او کومه دعوه چې ما کړې وه هغه ما غلطه کړې وه د هغې نه زه انکار کوم. ما کومه دعوه کړې وه هغه ما غلطانه کړې وه چې کوم د نبوت دعوه ما کړې وه نو د هغې نه زه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. کومه دعوه ما کړې وه هغې نه انکار کوم. د نبوت دعوه چې کومه ما کړې وه د هغې نه زه انکار کوم، هغه ما غلطه کړې ده. هغه کوم نبوت دعوه ما کړې وه هغه انکار کوم، ما غلطه کړې ده. دې نه پس په داسې اقدام زه چرته ان شاء الله نه کوم. داسې اقدام او داسې خبره به زه چرته هم نه کوم. بس ټیک شو تاسو کښېنئ. سره څه اګرانو کتونکو بیا دا یورالو زنانې زموږ منډې او خوندې ګرځې ناستې دي، د دې ځوانانو سره ناستې، دا جولو ته دا دې ناستې، دا زنانې هم ناستې دي. موږ به مجلس ته دوی سره کوو، موږ هم ډېر ستړي شو، دوی به هم نه ستړي کوو. راځو به اګرانه څو ټیم دې کېږي؟ زه خو سر راغلی ښه د کومه ځای راغلی؟ د کوټې څخه. ښه دا کوچنی بچی دې لوند کړی دی؟ والله ګرمي یې کېږي. ګرانو کتونکو ګرمي یې کېږي، لوند کړی دی. تر تو ګوره نو څه مطالبه لرې؟ بس خو خلاص دي چې مطلب ګوره ډېر بیخي ډېر انتظار مې وکړو، تقریبا له سره سر په 8 بجې راغلو، تر اوسه پورې انتظار یې څو ټیمې کېږي چې مطلب ته د دې په حساب شوی؟ ډېر 4 میاشتې کېږي. ښه دا ستا زوی سوه مچه واخم؟ دا څنګه ښه هلک دی. نو دا مو کتې دا ویډیوګانې. اولنۍ ویډیو د دې هلک ده چې دی وایي چې ما ته پیغمبر علیه السلام په خوب کې راغلی او ما ته ویلي چې تمنچه ما ته راکړه، ویل چې دا سړی وله چې دلته غیرتي بل نشته دی، بس همدا ته یې ته یې مهربانه دا ولي. زه دا خبره خپله نه کوم، زه په خبره په علماو پرېږدم چې علماو صاحبانو دا ډېره باریکه مسله ده. آیا دا امکان لري چې پیغمبر علیه السلام دله په خوب کې راشي او تمنچه وله ورکړي ورته چې په عدالت کې سړی ووله؟ او په عدالت کې که داسې خلک سړی ولي نو په عدالت کې خو بیا هر جج سړی ایشتی شي، تمنچه هلته خو د تیلې هم نشي وړی. زه په علماو دا خبره پرېږدم. بیا دغه نو که دا دروغ وي نو د ټولو نه غټ توهین خو دغه هلک کړی دی د پیغمبر علیه السلام. ځکه چې په بله کلیپ کې تاسو ته مه وښوده چې همدغه علما راپاڅېدلي او هغه سړي ته بخښنه غوښتې ده چې ما نه غلطي شوې ده، زه مسلمان یم، بلکل بل پیغمبر نشته دی. دغه ټوله دغه ویډیو کې ته ما وښوده، د غټه ویډیو موجود ده. نو که دا خبره چې علما دا ماپ کړي، د هغې په مخ کې ویډیو وکړي او هغه خلک هلته ولاړ دي، پولیس ولاړ دي، آیا د ده وجل حق لري چې څوک یې وکړي؟ موږ ولې پښتنو ولې سوچ ماغزه نه جنګوئ؟ تاسې وانې څه چل شوی دی؟ هلته وګورئ چې دا بله ویډیو مې راته وښوده په کوټه کې، ستاسې واړه ماشومان، ستاسې هغه خویندې میندې، تاسې غیرت لرئ؟ پښتو افغانیت درکې شته که نشته درکې؟ چې هغه هلته ناستې دي په دې ګرمۍ کې او همدغه پاکستان په نوم باندې دا هېواد یې روزانه بېعزته کوي، دغه ماشومان د ګرمۍ د لاسه دغه د تندې ووایي. تاسې په دې غیرت نه کوئ؟ دلته راوچتېږئ غیرت کوئ؟ ولې سترګې پټوئ؟ دغه بله په اسلام آباد په پنډۍ کې 3 جنکۍ لوسې راوتې وې، چا یې څه وکړه؟ همدغه د پاکستان حکومت هغه جلۍ چې د پیغمبر علیه السلام توهین یې وکړو، هغه وروره په جاسې کېنولې ایټالیا ته راورسوله او تاسې هغې حکومت ته زنده باد ویوئ او دې دلته راځي وروره دې سړي ته هم زنده باد ویوئ.
زه به ستاسې نړتوب ومنم چې تاسې د دې حکومت نه دا راخلاص کړئ د دې حکومت نه ستاسې نړتوب به زه ومنم چې دا هلک تاسې راخلاص کړي ستاسې نړتوب به بیا معلوم شي ستاسې په لر او بره پښتانه افغانه خاوره کې هر وخت جنسي تیرونه کېږي د ماشومانو سره کېږي تاسې کوم یو لیدلی چې اعدام کړی دی نو زه بیا هغه حکومت ته څنګه زنده‌باد ویم چې هغه وروره دغه شان د خلکو په شا باندې ولاړ دی دا ټوله ډرامه ده او په دې ډرامه ځان پوه کوي موږ د قربان کې د پیغمبر علیه السلام د ګیرې د یختان نه موږ قربان کې خو خبره دا ده چې دغلته دې لوبې ته وګورئ که بیا دا د دې خبرې رښتیا علما دې ووایي چې دا واقعي د حقیقت لري چې پیغمبر علیه السلام دلته منچه ورکړې ده او دا کار یې کړی او که نه دروغ بیا خو دروغجن دا دی بیا خو توهین ده کړی دی د پیغمبر علیه السلام دا په دې باندې ځان خلاص کړئ بر مه ورېږئ خپل د بچو خپل د ماشومانو د دغه ماشومانو غم وکړئ د دغه خویندو غم وکړئ د دغه زلمو غم وکړئ مسافرۍ وخواړه سعودي وخواړه کراچۍ وخواړه لاهور وخواړه او د خدای په قهر ککړ شئ تاسې یو معامله راولئ اوچته یې کیسې مهربانه څوک نعتونه جوړوي څوک شعرونه جوړوي څوک وروره لګیا دي وروره یو بد حالم په فیسبوک را جوړ کړی ټول یهودان به تاسې پسې خاندي چې نالت دي په دغه شان دي قوم واني چې خبره نه ده معلومه بر ورېږي افغانان ورنو دا ویډیو مخکې شیر کړئ خپلو خلکو ته یې ورسئ چې بیا موږ استعمال نشو ډېر احتیاط وکړئ